الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو ډیرو ورونو پوښتنه کړې ده د غسل د اوداسه طریقه، چې کله غسل کوي نو اودس په کومه طریقه باندې کوي. کله چې موږ د غسل طریقه بیان کړې وه نو هغې کې موږ د اوداسه طریقه هم ذکر کړې وه چې اودس په څه طریقې سره کوي، لیکن بیا هم ورونو پوښتنه کړې ده نو موږ زه یو مختصر غوندې کلیپ به دې باندې جوړ کړو. د غسل د اودس طریقه ډیره ساده طریقه ده، لکه د عام اوداسه غوندې. اول به بسم الله وکړي، لاسونه به وینځي تر مړوندونو پورې 3 ځلې، بیا به خولې ته اوبه واچي. نو دې کې 2 طریقې راغلي، یو دا چې خولې ته کله اوبه واچي، نیمې اوبه خولې ته واچي، نیمې ډایرکټ پوزې ته واچي، او غړغړه او استنشاق. چې خولې ته اوبه واچولې نو هغې څه به غړغړه وکړي، کله چې د پوزې ته اوبه واچولې نو اوبه به کش کړي چې پوزه دې ترخه شي، نو 3 وارې پوزې ته او 3 وارې خولې ته. او دغه رنګي دا طریقه هم راغلی ده چې اول خولې ته واچوه او بیا باقي پوزې ته واچوه. هغې نه مخکې هغې نه وروسته به چې دی بیا مخ وینځي 3 کرتې، او مټې به وینځي تر غړوندونو پورې 3 کرتې، او بیا به چې دی مسحه وکړي. د مسح نه وروسته دا طریقه هم ده چې ته غسل شروع کړي، او چې کله غسل ختم شو اخر کې بیا خپې وینځي، او په دغه ټیم سره هم خپې وینځلی شي. دا شو د غسل د اوداسه مختصر طریقه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.